پاتې سوه دا خبره چې زه څوک یم، ما پر چا ترجمه کړې ده یا ما پر چا باندې دستاربندي کړې ده یا هغه څوک نو هغه خدا دی. ما چې ترجمه د قرآن شریف پر کړې ده او ما چې د افتا دستاربندي پر کړې ده او د علم دستاربندي مې پر کړې ده د حدیثو، هغه شیخ الحدیث والقرآن مفتی عبدالرازق کدنوی صاحب مدجله العالیه، هغه په کوټه کې په پښتون باغ کې سکونت لري الته دی. نو د چې بیا د چا څه اجازه اخیستې ده، هغه بیا کتابونه د حدیثو چې ویلي دي هغه پر شیخ الحدیث والقرآن محمد حسن جان مدنی رحمت الله تعالی علیه باندې ویلي دي چې پر هغه باندې د یو فتاوی حسن جان مدنی رحمت الله تعالی علیه په نامه جوړ کړی ده. نو پر هغه باندې حدیث ویلي دي، دوره د حدیث باندې کړی ده. او بیا د اجازه د شیخ الحدیث والقرآن مولانا محمد تقی عثماني صاحب څخه اخیستې ده. او دارنګ اجازه بیا امام د اهل سنت محمد سرفراز خان صفدر صاحب څخه اخیستې ده. دارنګ اجازه د مولانا سلیم الله خان صاحب څخه اخیستې ده چې شیخ الحدیث د مدرسې فاروقیه کراچي دی. او داسې اجازه د شیخ الحدیث والقرآن محمد فرید صاحب څخه اخیستې ده چې هغه شیخ الحدیث د مدرسې حقانیه اکوړه خټک دی. او بل اجازه په سند عالی سره د شیخ الحدیث والقرآن شریف الله خان د دې څخه اجازه اخیستې ده چې په رحیم یار خان کې شیخ د شمس العلوم دی. نو دا اجازه اخیستې دي د دیوبندي عقیده ده، اجازه د دغه خلکو څخه دي. ما دستاربندي پر دغه سړي باندې کړې ده. اوس نو د بریلوي یا د وهابي یا د یو بل چا نوم ایښول هغه نو بیا د دویم سړي کار دی چې راته ګوري. او طریقت چې مې دی هغه مې د مولوي رحمت الله علیه څخه فراغت سوی دی. د طریقت هغه بیا د لورلایي د ملا صاحب د ملا یار محمد یا د مولوي یار محمد په نامه باندې شهرت دی چې هغه په لورلایي کې قبر دی دفن دی. هغه بیا د مولانا محمد هاشم سمنګانی رحمت الله تعالی علیه څخه فارغت ترلاسه کړی. دا مې د طریقت شیوخ دی، هغه مې د شریعت شیوخ دی. نو بیا فیصله ستاسو کار دی.